او چې چانه د خیر دا کار پاتې شوی دی هغه به ډېر افسوس وکړي په خپل ژوند پسې. امام طبراني دا روایت راوړی دی عبدالله بن عمر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان لله اقواما اختصهم بالنعم، دا الله بعض داسې بندگان دي چې الله ولا خاص نعمتونه ورکړي دي پراخه. ولې دې ته سوچ وکړئ، لمنافع العباد، د نورو بندگانو د فایدو دپاره دله نعمتونه ورکړي دي. سوچ کوئ دې ته، د الله داسې بندگان دي چې الله ولا پراخه نعمتونه ورکړي دي. د څه دپاره؟ د نورو بندگانو د فایدې دپاره. خو دې ته سوچ کوه وګوره، او بیا یې ووره او بیا یې ووره. څه چې د سره دي کم نعمتونه که غواړي چې دا برقرار پاتې شي نو دا واوره. ویقرها فیهم ما بذلوها، او دا نعمتونه الله په دې بندگانو برقرار ساتي چې څو پورې د الله د بندگانو دپاره لګوي. خیر همدې دي ته که نه؟ ها فاذا منعوها نزعها عنهم وحولها الى غیرهم، او چې کله دوی دا نعمتونه بند کړي او د چا حاجتونه پرې نه پوره کړي او د الله په لار کې نه لګوي، الله ترې دغه نعمتونه والي او نورو بندګانو له یې ورکړي. که غواړې دا چې کوم نعمتونه چې الله درکړي د تا سره باقي پاتې شي، په دې باندې د خلکو حاجتونه پوره کوه، د الله د بندګانو سره به مرسته کوه. کم سړی چې دې ولیدو چې د الله د بندگانو حاجتونه پوره کول په مال سره، په علم سره، خپل مقام استعمالو چې مخوریز دی، منډې والي د خلکو سره، پیاده روان منډ هر څه، پوه شه چې دی په هغه بندگانو کې دی چې الله وله نعمتونه دې دپاره ورکړي دي چې د نور بندگان ترې فایده والي. څومره اوچت بنده دی چې الله دې دپاره غوره کړی، په دې دومره خلکو کې الله غوره کړی. او حدیث کې دا راځي ګوره چې دا خلک غوره خلک دي. امام طبراني روایت راوړی جابر رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي المؤمن یألف و یؤلف، مؤمن د خیر سره او د خیر والا سره محبت کوي او د ده سره هم خلک محبت کوي. دا بعض وایي که نه، وایي نه مې د چا سره لګي او نه دې را سره د چا نه لګي، د چا دې را سره نه لګي او زما هم نه لګي او خوشحاله یې دې ته. دا واوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، په هغه سړي کې هېڅ خیر نشته چې نه د چا سره محبت شته او نه ورسره د چا محبت شته. هېڅ خیر پکې داسې شی دی، نه څوک پېژني او نه څوک یې پېژني. او دلته دا یار وایي چې زه نه څوک پېژنم نه څوک یې پېژنم. بعض وایي ګوره دا ملک د دې نه دی چې ته خلکو سره مرسته کړي. الله اکبر، یعنې عبادت دپاره به یو ملک اوس خلکو سره مرسته خو عبادت دی که عبادت به زه په پاکستان کې بیا کوم او په افغانستان کې، هلته هم موږ ته معلومې چې دلته یې نشي کولی هلته هم نشي کولی. او چې په چا کې خیر پروت وي که نه، دی هر ځای کې قیمتي سره نه دي. سره دا په یو ځای کې هم ګورې بې قدره نه دي، سره په هر ځای کې قدرمند دي. کوم سړی چې اصل او بنیاد برابري که نه او خیر پکې پروت وي، د ده خیر په سعودي عرب کې هم خلکو ته رسي او هغه د سعودي عرب نه بهر هم خلکو ته رسي. دا ملک وایي ګورې د دې قصو نه، او بعض مشران پکې کشرانو ته دا ګډوډ نصیحت کوي، وایي ګورې ځان پوه کړه چې دا ملک ګورې د غم ښادو د منډو تړلو د یو بل سره د ودرېدو نه دی. ګورې چې مشر اوس کشر ته دا وایي نو سړی حیران شي، بیا خو په دنیا باندې سلام دی چې داسې پکې مشران شي چې کشرانو ته دا ښایي. کشر ته دا ووایه ګوره که په تا باندې هر قسمه حالات راشي، خو د خلکو مسلمانانو حاجتونه به حتی الوسه پوره کړي. دا نصیحت کوه. نو یو نیم سړی به خپل هم ګډوډي او بل هم ګډوډ کوي.